بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلي مو پر تن وي. مرګلو مخکې مو هم د انګلیسي ژبې د پروګرام د شروع په هکله د مرګلو نظریات اخیستي وو او الحمدلله اکثره خوشبینه وو او غوښتنه یې دا وه چې انګلیسي ژبې پروګرام باید شروع شي. نو د وعدې مطابق نن چې د عیسوي کال د جنوري یا د اولې میاشتې لومړي تاریخ د 2019 کال سره سمون خوري، نن به انشاءالله درسونه شروع کوو. خو مخکې د دې نه مرګلو چې درس ته داخل شم، زه غواړم چې د درس د شیوې یا هغه د تدریس د طریقې په هکله مختصرې خبرې وکړم، مقدمتي البته. اول خو دا چې هر استاد ځان ته یو ځانګړې طریقه او شیوه د تدریس لري. زما طریقه مرګلو دا ده چې ما اکثره درسونه یو بل سره رابطه لري، یعنی اوسنی درس نننی درس د بعدي یا وروستني درسونو سره یو رابطه لري، یعنی کړیز شکل لري یا ځنځیري شکل لري. نو که چیرته خدای نه که یو کړی خطا شي نو بیا به بعدي درسونو کې حتما تاسو سره ستونزې وي. نو غوښتنه او خواهش مې د مرګلو نه دا دی چې درسونه منظم تعقیب کړي او د دې په خاطر چې په بعدي یا وروستیو درسونو کې ستونزو سره لاس او ګریوان نه شي. نو غوښتنه مې دا ده چې پخواني یا تیر شوي درسونه زده کړي. نو مرګلو نن بالکل موږ تاسو د انګلیسي ژبې د زده کړې دپاره هغه د انګلیش الفابیټس یا د انګلیسي ژبې الف و با نه شروع کوو، چې انشاءالله په دې کې به هیڅ ستونزه نه وي. بیخي د انګلیسي ژبې ابتدایي مراحلو نه شروع کوو چې انګلیش مثلا انګلیش الفابیټس یا انګلیسي ژبې څو توري دي، په دې کې څو واویل دي، څو سیمې واویل دي، څو کانسونینټ دي او د دې اوازونه څه دي، واویل څه معنی او کانسونینټ څه معنی. نو انشاءالله اوازونه به هم زده کوو او د دې ترڅنګ نو زه اطمینان درکوم چې دغه 2 یا 3 درسي ورځو کې چې کله موږ د انګلیسي ژبې الفابیټس هغه مفردات او مرکبات هغه مخلاص کړئ، اطمینان درکوم چې تاسو به قابل د دې وئ چې د انګلیسي ژبې مکمل ریډینګ وکړه شئ، لوستنه به تاسو کولی شئ ولو که په معنی پوه نه شئ. نو مخکې د دې نه مرګلو چې اصلا موضوع ته داخل شمه، نو غواړم چې بیا هم تمرکز په دې وکړم چې یعنی تاسې د دې په خاطر چې بعدي درسونو کې ستونزو سره لاس او ګریوان نه شئ د مقدمتي درسونه زده کړئ. نو بیا چون نن د 2019 کال د 2019 عیسوي کال البته د جنوري د میاشتې لومړی تاریخ دی، نو خدای دې وکړي چې ټولو ښه کال پیل کړی وي او دغه پیل دا کال تر اخیره پورې په خوښۍ ورسوي. نو اوس انشاءالله مرګلو زه کمره اړومه تختې ته، انشاءالله په درس باندې شروع کوو. بالکل د انګلیش الفابیټس یا د انګلیسي الف و با تورو څخه شروع کوو. زه به د کمره واړوم مرګلو، بخښنه غواړم چې زه به د کمره نږدې کړم تختې ته چې درس معلوم شي. مرګلو نن تاریخ چې دی هغه د جنوري د امریکا د اداري سیستم مطابق اول میاشت لیکل کیږي، یعنی جنوري 1 او 2019 یا 2019 کال تاریخ دی. مرګلو زه د انګلیش الفابیټس نه شروع کوم. خیر دی، مشکل نشته که تاسو اوس انګلیش ونه ویلی شئ ځکه چې تاسو مفردات مرکبات نه دی ویلي، کومه ستونزه نشته. الفابیټس انګلیش الفابیټس دا معنا چې د انګلیسي توري، د انګلیسي یا د انګلیش توري. نو انګلیش الفابیټس د انګلیش توري یا الف و با. مرګلو دا چې کله زه تقسیم کوم د انګلیش الفابیټس ټوټل چې دی هغه 26 دي. 26 په دې کې 15 واویل دي، 15 واویل دي یا اواز لرونکي. واویل دا معنا چې اواز لرونکي، یعنی چې دا کوم واویل دي A E I O U. دا 15 ته مرګلو واویل یا اواز لرونکي ځکه اواز لرونکي ورته وایي چې هیڅ داسې انګلیسي کلمه نشته چې دغه یو د دوی نه پکې نه وي راغلی، حد اقل یو د دوی نه A E I O U نه باید راغلی وي. دویم مرګلو چې دی هغې ته موږ وایو 2 دانې حروفه دي، 2 هغې ته وایي چې سیمې واویل. سیمې دا معنا چې نیمه واویل دي چې هغه WY دی. خو یو خبره باید وکړم مرګلو چې د W استعمال اوس وخت کې نشته. دا چې نشته نو وای د سیمې واویل په صفت اوس وخت کې کارول کیږي. وای د سیمې واویل
یعنی هیڅ داسې انګلیسي کلمه نشته چې هغې کې A, E, I, O, U یا وای نه وي او هغه معنا ولري. سیمې واویل دا معنا چې نیمه واویل، ځکه چې ځینې وخت کې دغه وای په آی بدلیږي چې دا په پوره واویل بدلیږي. او باقي 19 حروف چې دي ملګرو یا 19 توري چې دي هغې ته کانسوننټ وایي. کانسوننټ دا معنا چې بې اوازه توري دي، دا بې اوازه یا اواز نه لرونکي بې اوازه توري. دا کانسوننټ ملګرو کوم توري دي؟ A نه دی یعنی B, C, D, E نه دی F, G, H, I نه دی J, K, L, M, N, O نه دی P, Q, R, S, T, U نه دی V, W خو دې کې راوړو خو W, X, Y سیمې واویل دی Y نه دی Z. نو دغه باقي 19 حروف چې دي دغه ټول چې اوس به انشاءالله موږ شروع کوو دغه ټوله کانسوننټ یا بې اوازه تورو کې راځي. ښه مرګلو بیا م غواړم چې په دې باره کې لږې مختصر معلومات درکړم چې دا څه معنا. اوس غواړم یو بلې موضوع ته داخل شم. دا خو ما درته وویل چې انګلیش 26 توري لري، په د 26 کې 15 واویل دي چې A, E, I, O, U دی، 2 سیمې واویل دی چې W, Y دی، خو د W استعمال اوس نشته، خاص Y دی. سیمې واویل په صفت کارول کېږي، دغه نیمه واویل یا سیمې واویل ځکه وایي چې دغه Y په ځینې وخت کې په پوره واویل یا په I بدلیږي. او باقي 19 دانې چې دي هغه ټول کانسوننټ یا اواز نه لرونکي توري دي. یعنی مطلب څه چې اواز نه لرونکي دي؟ اواز نه لرونکي په دې معنی چې هر کله یعنی وای یا A, E, I, O, U په یو کلمه کې نه وي راغلی هغه نه اواز لري او نه معنا لري. مثلا که څوک ولیکي چې P, D, S دا څه معنا؟ نو دا P, D, S دی، دا هیڅ معنا نه لري، دا به ځان ته وایي P, D, S. وګوره اواز نه لري، خپل حرف موږ تلفظ کړو، دا معنا نه لري ځکه دې کې واویل نشته. تر څو چې واویل نه وي ګوره زه وایم چې P, N دا څه معنا؟ دا هیڅ معنا نه، دا P, N دی ځکه چې دې کې واویل نشته، دې کې سیمې واویل یا A, E, I, O, U نشته، دې کې تر څو چې دا وای یا A, E, I, O, U نه وي دا نه معنا لري نه تلفظ لري. پس نو که زه دلته زه ای ورکمه مثلا واویل مې ورکړو پین، وګوره تلفظ یې ورکړو او معنا یې ورکړه. یا مثلا دغه کې یو بل یا آی ورکمه دغه پی آی واویل مې ورکړو وګوره معنا یې ورکړه پین، بیا معنا لري او تلفظ یې اختیار کړو. نو مطلب دا چې تر څو واویل نه وي هر کلمه د انګلیسي کې باید حد اقل یعنی لږ تر لږه وای یا دغه یو د واویلو نه وي. که چېرته دا نه وي هغه نه معنا لري او نه تلفظ. یو بلې مهمې خبرې ته هم داخلیږم مرګلو د سیلیبل په هکله، یو یعنی دې په خاطر چې دغه لږ درته واضح شي هغه ده سیلیبل. سیلیبل څه ته وایي مرګلو؟ سیلیبل هغه موج ته وایي چې د خولې نه راوځي. هر موج چې د خولې څخه خارج شي هغه سیلیبل دی. مثلا که زه ووایم چې پین دا پین یو سیلیبل دی، پین یو سیلیبل دی خولې نه. که زه ووایم چې پنسل دا څو سیلیبله شو؟ دا 2 سیلیبله شو پنسل، ځکه 2 سیلابه مو د خولې نه ووتل، 2 سیلیبله مو د خولې نه ووتل. نو دا اسم د پنسل چې دی 2 سیلیبله لري پنسل. ټی پاټ 2 سیلیبله دی. نو سیلیبل هغه موج ته وایي چې د خولې نه راوځي. دې کې مې هدف چې شی ومرګلو چې ومې لیکلو، هدف دا و چې هیڅ انګلیسي کلمه یعنی یا په بل صورت هر سیلیبل هر موج چې د خولې نه راوځي باید حد اقل یو واویل ولري. که واویل نه وي سیلیبل نه تشکیلیږي. سیلیبل چې تشکیل نشي پر مفهوم آواز او معناداره کلمه نه تشکیلیږي. مطلب دا چې پنسل دا څو سیلیبله دی؟ 2 سیلیبله. دا معنی چې په دې کې کم از کم باید 2 واویل وي. پن یو سیلیبل باید یو واویل ولري کم از کم، که وای نه لري هیڅ نه معنا لري نه تلفظ. سل بل سیلیبل، حد اقل په سل کې باید یو واویل وي، که نه وي نه معنا لري نه تلفظ. دې کې واویل شته، دې کې واویل شته. مثلا یو بل شی لیکمه ټی پاټ، مثال خیر دی ټی پاټ، ټی یو سیلیبل، پاټ 2 سیلیبله. نو دې کې کم از کم
باید دوه واویله وي، دونه کم هیڅ امکان نه لري، پورته که زیاتې مشکل نشته. وګوره ټي دې کې خو یو واویل څه چې دوه دي، پاټ دې کې هم یو واویل شته، که نه وای دا واویل ترې لرې کړي دغه واویل، دا شو ټي او دا شو ټي پي ټي، ټي پي ټي ځان ته تلفظ دا نه تلفظ کیږي تر څو چې ځان ته حرف نه وایي او نه معنا لري. نو مطلب دا چې د واویلو رول څه دی مرګلو؟ اوس د واویلو په رول پوه شوئ، په اواز او په نه اواز لرونکي پوه شوئ. یعنې بې اوازه دا معنا چې مثلا تر څو چې واویل نه وي پکې دغه نه معنا لري او نه تلفظ پی ان ډي کیو هیڅ معنا هم نه لري، تلفظ نه تر څو ځان ته حرف نه وایي. خو که زه دغه دی او پی ټي هیڅ معنا نه لري نه تلفظ، خو که زه دغه ځای ته ای ور واچوم پیټ معنا یې ولرله، او ور واچوم پاټ معنا هم لري، تلفظ یعنې دا د واویلو برکت دی. نو دا معنا مرګلو لکه په عربي کې چې واو الف یا دی، یعنې واو الف یا حرف علت چې ورته وایي، یو ځای کې وای د علت دپاره، یعنې د واو الف یا چې دی دا مطلب دا چې دغه د علت دپاره، یعنې واو الف یا لکه د واویلو غونته په عربي کې استفاده کیږي. یا مثلا د حرکت کوم حرکت چې دی یا زوار زیر پیش چې موږ تاسو ورته وایو، یا په عربي کې فتحه او کسره او ضمه، هغه حرکتونه چې دي هغه د واویلو حرکتونه دي، د واویلو اوازونه دي. نو دا ډیر مهم دی. نو مرګلو دې په خاطر چې درس یو بله مهمه خبره مرګلو، واویل چې دی د واویلو د 5 واویل د وای په شمول شپږ چې ما یو سیمې واویل درته ویلي ایکس د دبلیو استعمال نشته، د واویلو اواز ثابت نه دی، متغیر اواز لري، او د کانسوننټو اواز ثابت وي. کانسوننټ چې دی دا ثابت اواز لري، اواز یې څه دی؟ ثابت دی، دا متغیر دی. یعنی مطلب دا چې دغه اواز ثابت نه وي د واویلو او د کانسوننټو تر ډیره حده اواز ثابت وي. دا هم شي. بل مرګلو دا په خاص په انګلیسي ژبه کې نه دی، دا په هره ژبه کې د واویلو اواز متغیر وي. زه تاسو یو مثال په پښتو کې مثلا لیکم، که زه ووایم چې غیم واو ری، نو دا واو چې دی دا د واویلو اواز دی. دا مثلا ځینې به ووایي چې غور د افغانستان یو ولایت دی، صحیح دی، مشکل نشته. ځینې کیدای شي ووایي چې غور فکر ته وایي، تصور غور. نو دا هم ګوره همداسې لیکل کېږي خو د اواز تغییر کوي د واویلو. یا مثلا ځینې به ووایي چې غور یعنې غور دی غوروی، ځینې مرګلي وایي. نو مطلب دا همدا وګوره غور. یا ځینې به وایي چې غور لکه رسمي داسې کلمه نه دی، خو مقصد په لهجې کې استعمالیږي. د خوست پکتیا خلک غور، سوري ته غور وایي. نو وګوره عین د واویلو د اواز د بدلولو په اساس نه دا اواز بدل شو، غور، غور، غور. نو عین کلمه د په لیکنه کې فرق نشته، ولې د واویلو اواز ثابت نه وي، نو ځکه یې اواز بدل شو. کانسوننټو اوس ګوره دا غین د کانسوننټو اواز دی، ری د کانسوننټو، دا یعنې دغه اوازونه نه دي بدل کړي، خو واو چې دی واویل دی دغه اواز بدل کړو. نو اوس زه مرګلو اصل موضوع ته چې شروع کوو، انګلیش الفابیټس، دا مقدمتي خبرې وي. نو اوس د ای نه شروع کوو. ای چې په غاټو داسې لیکل کېږي، په وړو کې داسې. مرګلو دا چون واویل دی، ما درته وایي چې واویلو اواز باندې اعتبار نه دی پکار. نو چې نه دی خو هسې موږ تاسو که ژبه کې الف یا د عین یا د زوار که نه زبر دا معناوي دا ترې اخیستی کېږي. که زه ووایم چې یا مثلا عبدالله، نو عبدالله وګوره دلته د عین په ځای که نه عبدالله، نو د عین په ځای لکه استفاده شو. د زبر په ځای هم ته کله کوای شي د الف په ځای ده، خو تاسو کوای شي ځکه خو اواز متغیر دی. بی چې په غاټو کې داسې په وړو کې داسې دا همیشه ثابت اواز لري، چې دې اواز څه شی دی؟ بی. دې اواز څه دی؟ بی. یو مرګلي یو بل شي ته ډېر متوجه اوسېږئ چې یو توری دی او یو اواز دی. بی دا د توري نوم دی، بی دا د حرف نوم دی، خو د دې اواز څه دی؟ مثلا دا بی د حرف نوم دی، خو داسې که زه کوم دا څه دی؟ دا اواز دی. نو مطلب دا اواز ډیر مهم دی چې تاسو دا کوئ. بی اواز څه دی؟
ښه مثلا لکه چې شی زه ووایم چې بوک دا د چې شي اواز لري بې بوک بوک بس ښه سی د چې شي اواز لري چې سی په غاټو کې داسې دی او په وړو کې هم دغسې دی سی د چې شي اواز لري د کاف سی د کاف اواز لري لکه چې شی سی ای آر سی د کاف ای د الف کا ار مو نه دی ویلی کار سی ای آر کار او ډي د چې شي اواز لري چې په غاټو کې دا او په وړو کې داسې لیکل کېږي ډي مرګلو د ډال اواز لري لکه څنګه لکه ډور دروازې ته وایي ډور دروازه ښه زه غواړم پاسه نه پاک کړم ای مرګلو داسې په غاټو لیکل کېږي په وړو داسې ما درته وایي چې واویلو اواز ثابت نه وي خو دا د کسره یا د زیر اواز هم لري د یا اواز د داسې یا اواز ممکن د داسې د یا اوازونه هم اختیار کړي لکه پی ای ان پین نو د یا اواز خو بیا هم اواز د واویلو ثابت نه وي ښه پی A B C D E اوس به اف شروع کوو اف مرګرو غاټو نه داسې دی وړو نه داسې اف د فی اواز لري فی اف د فی اواز لري ښه لکه څنګه لکه فاکس ګیدړې ته وایي فاکس یا فرام I am from Afghanistan from ښه یا فادر ښه ای اف جی په غاټو داسې په وړو داسې جی د چې شي معنا لري مرګرو جی د ګاف اواز لري لکه څنګه لکه ګوډ ډیخ مو مخکې ویل چې د ډي اواز ډال اواز لري ګوډ ښه اچ ته داخلیږو چې په غاټو داسې دی په وړو داسې دا د چې شي دا د هی اواز لري مرګرو د نورو ژبو کې د هی اواز هم لري خو انګلیسي کې د هی اواز همیشه لکه وایم هن های هلو هی هلو جی اچ آی چې شي آی داسې په غاټو ما درته وایي چې دا واویل دی مرګرو د واویلو اواز ثابت نه وي خو د یا د زیر اوازونه هم کیدای شي لکه پین هغه چنګک ته وایي ښه بل جې غاټه داسې په وړو داسې جې معنا د جې اواز د جیم دی مرګرو جیم جاب جیل بندیخانې ته جیل وایي جاب یا جیل ښه آی جې کې اوس به کې ووایم چې کې څه اواز لري کې مرګلو د کاف اواز لري کې په وړو داسې د کاف ښه مثلا زه وایم چې کینګ کاف بس یا وایم چې کابل ښه مرګلو سیم د کاف اواز لري او کیم د کاف اواز لري خو فرق چې شی دی کې اکثره دغه موږ د پښتو او دری او یا د اردو یا عربي د نورو ژبو کې چې کله د کاف دپاره تاسې چې شی کاروئ نو سی ما کاروئ د اسم خاص دپاره مثلا لکه زه وایم چې کمال نو تاسې کې وایئ سی ما وایئ ځکه اسم خاص دپاره یا کابل تاسې سیم د کاف اواز لري مثلا کمال خو اسم خاص دی تاسې کې وکاروئ یعنی کمال داسې کوه کوي کمال د سی ما کاروئ ځکه اسم خاص دی نو د پښتو دری یا اردو عربي دغو ژبو دپاره چېرته چې کې وي نو تاسو د سی په ځای کې کاروئ لکه کابل یا کندهار لکه داسې یا کندوز چې تاسې وایئ که نه نو تاسې یعنی کوشش وکئ چې هغه وکاروئ دغه کې سی ونه کاروئ د پښتو ژبو د هغه دپاره او د کومو اسمونو کې چې کاف راغلی وي نو تاسو کولی شئ چې د
هغه په ځای د سی په ځای کې وکاروئ. مرګرو نن چون د دې په خاطر چې ویډیو اوږده نشي په همدې درس تر همدې ځایه پورې اکتفا کوو او نو مقصد دا ډېر مهم درس و. نوره تر بعدي درسونو کې انشاءالله بیا د کې نه وروسته چې ایل ام هغه به شروع کوو. خو مرګرو بیا هم درته وایم چې دغه دې په خاطر چې بعدي درسونو کې کوم ستونزو سره لاس او ګریوان نشئ، د درسونه منظم زده کوئ او انشاءالله مخکې به ځو، کومه ستونزه به نه وي. نو اوس حاضر کې د دې په خاطر چې ویډیو اوږده نشي زحمت نه درکومه، زه خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم. په لوی او متعال خدای مو سپارمه. ښه وختونه او ښې چارې. په دې هیله مرګلو چې د ویډیوګانې د نورو مرګلو سره هم شریکې کړئ تر څو نور مرګلي په وخت خبر شي او ډېر ورنه مستفید شي او د درسونه زده کړي. مننه، ښه وختونه او ښې چارې.